دوه لسیزې وړاندې مغرورې امریکا او د ناټو حشرګرو پر افغانستان یرغل وکړ. دلته حاکم نظام نسکور کړ او افغان مظلوم ملت له اوږدو جګړو وروسته راغلي مثالي امنیت څخه بیا بې برخې کړ. د افغان ملت غوڅ اکثریت که څه هم د اشغال مخالف و او د طالبانو په مشرۍ په یوه بڼه د اشغالګرو پر وړاندې مبارزه کړې، خو یو شمېر تشپنوم افغانان په څنګ کې ودرېدل او د ملت په زورونه او د پردیو ګټو په خوندیتوب کې تر اشغالګرو هم ډیر اخلاصمن و چې د الله تعالی په مرسته د افغان ملت د بېسارې قربانۍ او د طالبانو د خورا سختې او سرشارې مبارزې په برکت یرغلګر له افغانستان څخه د وتلو په درشل کې دي. یو شمېر هغه چې د اشغالګرو پر راوستلو دلته د پاللو او د هغوی د ګټو لپاره ولاړ و، په ډېره سپین سترګۍ دعوه کوي چې واقع امریکایان د ده په غوښتنه له افغانستان څخه وتلي دي. د کابل ادارې مشر ډاکټر غني څو ورځې وړاندې په خوست ولایت کې وویل چې 2 کاله وړاندې له امریکا څخه د عسکرو د ایستلو غوښتنه کړې وه. عجیبه ده، دا خو ټولو ته معلومه ده چې هغه مهال ډاکټر غني د امریکا ولسمشر ته په خپل لیږلي لیک کې د اشغال د دوام غوښتنه کړې وه او ویلي و چې موږ به خپل لګښتونه راټیټ کړو، خو تاسې خپل ځواکونه مه باسئ. په دې خبره ټول ښه پوهېږي چې امریکایان چا راوستل او چا ایستلو ته اړ کړل. تاریخ دا هر څه له نږدې څاري، موجود او راتلونکي نسلونه به هیڅکله د هغوی خیانت او غداري هېره نه کړي چې یرغلګري راوستلي او د هغوی د ګټو لپاره یې لسګونه زره افغانان قرباني کړي او دغه راز به د هغو شاهکارونه هم په کاڼي ولیکي چې هېواد ته د خپلو وینو په قیمت ازادي او خپلواکي راوړه. هو، خلک او تاریخ دا هر څه له نږدې څاري.